थैंक यू सर। थोड़ा सा दाग लगाया मैंने चांद पे भी दाग है, ताकि दाग लगे आपको नजर ना लगे। थैंक यू। واخا ملګرو دا د شاسوار خان چې پلنې سندره ریکارډ کړه، پلنې غنې اوې تقریبا په 2-3 ورځو کې دومره حد پورې وایرل شوه چې بالکل څه اندازې نشته. دا چا وایرل کړه، دا چا ولیده؟ تاسو ته ټولو ته پته دی چې زمونږ دغه پښتنو ولیده. هغه چا ولیده چا چې شاسوار پسې دا خبره کوله چې دی ګیره اوخروله، ډمتوب ته لاړو او تبلیغ یې پرېښوستو، داسې مختلف قسم الفاظونه به ورته استعمالولو. نن هغه پښتانو د شاسوار دغه سندره دغه ګانه دومره حد پورې وایرل کړه چې شاسوار باندې بالکل نمبر نشته. د دنیا سندرغاړي، د دنیا چې څومره هم پروډیوسران دي، شاسوار ته همدغه یو خبره کوي چې ته راځه مونږ ته راشه، تاله به مونږ دومره پیسې درکوو. خو شاسوار ورته څه ویلي دي دا ټول حقیقت در سره نننۍ ویډیو کې شریک کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ویډیو در سره لایک کې، چینل در سره لازما سبسکرایب کې. ګوره ملګرو چې کله شاسوار پګړۍ والې وه، ګیره یې پرېښوستلې وه، نعت نظم حمد هر څه وې، خو چا به نه خوښول. دومره ریسپانس به زموږ دغو پښتنو نه ورکول چې څومره په پلنۍ سندرې کې یا په پلنۍ ګانې کې وایرل شو. خلکو به ورسره داسې د دنیا د دروغ وعدې کولې. چا به ورته وی چې 1 لک تنخوا درکوو راشه، چا به ورته 2 لکه درکوو، خو اصل حقیقت دا و چې چا به هم څه نه ورکولو. خو خیر شاسوار باندې چې کوم امتحان و د الله د طرفه او د خلکو د طرفه نه و، ولې دا د الله یو ازمیښت وه. کیدای شي دې نه وروسته شاسوار له الله پاک ډېر څه ورکړي، خو شاسوار لاړو.